وروڼو زموږ ستاسو په چینلونو باندې تاسو ګورئ زموږ ستاسو د مخابرې په چینلونو باندې نن دا اعلانونه کېږي طالب ته خطاب کوي مجاهد ته خطاب کوي ورته وایي ای مجاهده ای طالبه ته خو راپورته شوی د امریکا په خلاف باندې نن چې امریکا تللې ده نن ته د چا سره جنګېږې نن خو زم کلمه وایم زم موږ وایو نه دا چا درته ویلي دي چې موږ د امریکا په خلاف باندې راپورته شوي یو موږ محض د امریکا په خلاف باندې نه یو راپورته شوي زموږ مقصد دا دی حتی لا تکونه فتنه چې تر څو پورې د کفري نظام نه وي تللی پرون جنګېدلو د کفر په نظام په خلاف هغه د کمونیزم نظام و تر هغه پورې زموږ نیکونه زموږ پلرونه موږ وجنګېدلو تر څو پورې چې هغه نظام نه وړاند کړی هغه جهاد هم موږ د روسانو په خلاف باندې نه و د خپلو افغانانو په خلاف د خرڅ شویو غلامانو په خلاف باندې هغه خلک چې افغانستان ته یې د کفر نظام د کمونیزم نظام راوړلو د هغې په خلاف باندې زموږ مشران پورته شوي وو هغه جهاد مو لله الحمد د الله په فضل و کرم سره د 1.5 میلیون شهیدانو قربانیو ورکولو باندې خپل ثمرې ته ورسولو یو ځای ته ورسولو د کفر نظام د کمونیزم نظام هم د افغانستان نه لرې کړلو وروسته د هغې نه ورونو هغه خلک ګمراه خلک لاړل ورونو یو بل نظام ته د ډیموکراسۍ نظام طرف ته یې مخه کړه څوک فرانسې ته لاړل د هغې دروازه یې وټکوله څوک لاړل ورونو واشنګټن ته لاړل د هغې دروازه یې وټکوله او خلکو ته یې ویل چې موږ ته دغه نظام ستاسې نظام کم نظام چې د ډیموکراسۍ نظام دی جمهوریت نظام دی دا راولئ ورونو چا راوستلو هغه دغسې خلک وو چې موږ سره په یو سنګر کې جنګېدلي وو ډېر پکې داسې وو چې زموږ قیادت یې کړی وو خو لله الحمد موږ د جهاد مقاصد پېژنو کله چې هغوی هغه نجس نظام راوړ چا د فرانسې نه راوړ چا د واشنګټن نه راوړ ورونو کلمې یې ویلې هغې خلکو هم کلمې ویلې مجاهدین ځان ته ویلې شیخ القرآن حدیث هم ځان ته ویلې خو ورونو امارت اسلامي د هغې په خلاف باندې جنګ شروع کړو څه په خاطر ځکه چې امارت اسلامي هر مجاهد د جهاد مقصد پېژندلی دی موږ د دې په خاطر باندې نه یو جنګېدلي چې روسان وباسو روسان لرې کړو خو نظام د همغه د ډیموکراسۍ یا د کفر نظام وي هغه یې امریکایان راوستل ورونو دا جنګ مو د امریکایانو په خلاف باندې ابتداء نه دی شروع کړی دا موږ د هغه ډیموکراټانو په خلاف باندې شروع کړی دی ورونو چې د امریکایانو په نمایندګۍ باندې امریکایانو دروازې یې وټکولې د هغوی نه نجس نظام راوړو هغه نظام یې زموږ په دې پاکه شهید پروره ځمکه باندې قایمول غوښتل د امارت اسلامي د هغې په خلاف باندې جنګ شروع کړو امیر المؤمنین رحمه الله د هغې په خلاف باندې جنګ شروع کړو ټول امت د هغې شاته ودرېدلو ځکه چې د قربانۍ موږ د یو نظام دپاره ورکړی وې چې هغه د شریعت نظام دی نو نن ورونو زموږ مسیر څوک نشي بدلولی خپل مجاهد ملت ته هم وایم چې آګاه اوسئ زموږ د جهاد دوه مقصدونه دي دوه معروف مقصدونه دي دوه مقدس مقصدونه دي یو مقصد دا دی چې د کفارو نظام له منځه وړل هغه نظام که هر څوک چلوي که پرون امریکایي چلولو زموږ په دې وطن باندې که پرون کمونیزم چلولو هغه مو لرې کړو که نن دغه ډیموکراسي نظام امریکایانو د افغانستان کې پرتو غلامانو ته سپارلی دی د هغې په واسطه باندې د غني په نوم باندې د احمدزي په نوم باندې د ډاکټر او انجینر په نوم باندې حتی د شیخ الحدیث په نوم باندې که چاته سپارلی چې ته به یې چلوې هغه نظام ته هماغسې موږ کفر وایو لکه څنګه چې پرون امریکایي چلولو زموږ د اشخاصو سره کار نشته دی زموږ د جنسیتونو سره کار نشته دی زموږ د افرادو سره کار نه دی زموږ د نظام سره کار دی موږ د نظام پېژنو چې جمهوریت نظام د کفر نظام دی د ډیموکراسي نظام د کفر نظام دی په دې ډله کې چې څوک هم درېږي هغې ته به موږ داسې په دغه سترګه باندې ګورو لکه څنګه چې یو امریکایي ته ګورو تر هغه پورې ورسره جنګېږو تر څو پورې چې د دې نظام نه ختم کړی او دا نظام ورونو دا په هوا نه دی ولاړ د دې نظام خپل ادارې دي دا نظام یو اداره د پارلمان ده چې هغه قانونونه جوړوي هغه فیصلې کوي هغه ماته دهشتګرد وایي هغه ماته غلام وایي هغه ما واجب القتل بولي دغه نظام په خلاف باندې هغې پارلمان ګړنګوو قاتلوهم نه مراده دی حتی لا تکونو فتنه نه مراده دی حتی لا تکونو فتنه تر څو پورې تر هغه پورې وجنګېد تر څو پورې چې د پارلمان ختم شي پارلماني نظام یې ختم شي په ځای باندې شورایي نظام راشي اسلامي نظام راشي دغه پارلماني نظام د په هوا باندې نه چلیږي ورونو د دې چلیدونکو د دې د چلولو دپاره د دې د دفاع په خاطر باندې ورونو ادارې لګېدلې دي هغه ادارې ته ورونو څوک د وزارت دفاع نوم ورکوي یا ورته د وزارت داخله نوم ورکوي یا ورته د امنیت ملي نوم ورکوي یا ورته د اربکیانو پلیدانو نوم ورکوي دغه ټول زموږ هدف دی الله رب العزت موږ ته فرمایي قاتلوهم د دې په خلاف باندې